د نړۍ په ګڼو هوایي میدانونو کې د کورونا وایرس معلومولو لپاره د خلکو ټیسټونه دوام لري. له بیلابیلو هیوادونو راغلي شمېرې ښیي چې د مارچ تر 5مې پورې له چین څخه پیدا شوي دی وایرس 95,000 خلک ځپلي او 3,300 یې وژلي دي. د هند په سر ښار دلی کې یو عدالت د مارچ په 5مه 4 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. پر دې کسانو تور دی چې په 2012 کال کې پر یوې زده کوونکي جنسي تيري کړی و. دوی سره د ځان ژغورلو نورې قانوني لارې نه دي پاتې. دوی به د مارچ پر 16مه سهار په 5:30 بجې پانسي کیږي. تورونو کسانو د هند ولسمشر ته د رحم اپیل کړی و خو هغه رد کړ. د یونان سرحدي ځواکونه د ترکیې سره د کډوالو د مخنیوي لپاره پر پوله ګزمه کوي. دوی نږدې هغه 15,000 کډوال بیرته ترکیې ته پورې وهلي چې غوښتل یې له دې لارې یورپ ته ورشي. د روس په خبروس کې ماشومان د کلاشنکوف د بیلابیلو برخو د یوځای کولو سیالي ته تیاری کوي. په دې سیالي کې 240 ماشومان برخه اخلي.